ګورې عزتمنو چې هر څومره غټ ظالم وي، هر څومره غټ فاسق او فاجر وي، هر څومره غټ ګناهګاره وي، د ده د ګناه څه نفرت به موږ د ده د ژوند نه پرې کوو. کله چې مړ سو چې هر څو غټ ظالم، هر څو غټ فاسق، هر څو غټ فاجر وي، بیا پر موږ دا لازمه ده چې موږ د هغه د بخشش او د مغفرت دعا وغواړو. مسلمان ته ډېر پراخ زړه درلودل پکار، مسلمان ته دا جذبه درلودل پکار ده چې هر مسلمان چې زما دشمن هم دی الله دې جنت. ورې حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا فرمایي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم که چیرې ما د قدر شپه ولیدله زه کومه دعا وکړم؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې دغه دعا وکړه: اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عني. چې عفو کوونکې او عفو خوښوونکې ما ته بخښه. یعنې ګوره که یو سړی دا جذبه ولري، یو سړی دا په زړه کې نیت ولري چې الله دې دا ټوله جنت له بوځي، که زما دشمن دی، که هر څو ظالم دی، هر څو ګناهګار او هر څو فاسق او هر څو فاجر، خو دې مړ سو چې مړ سو چې یا الله بس د ته ګناهونه معاف کړې، بخښه ورته وکړي یا الله ورته جنت. موږ مسلمانان ډېر تنګ زړه یو، د مرګ وروسته هم سړی نه معافوو. یعنې که چیرې دا مسلمانانو ته اختیارات ورکول شي، دغه مسلمانان به خپل څو کسان په جنت کې زړه غواړي، دا نور به ټوله دوزخ. وګورئ دا عفو، دا بخښه، دا کول و تا ته ګټه رسوي، و دا ظالم و فاسق فاجر ته لا مه ژغورو. ته دته دا دعا کوې، فرشتې به اول امین کوي چې یا الله اول دی وبخښه، یا الله اول دته عفو وکړې. نو په کار دا د زموږ چې د هر چا سره کار دی، د هر چا د ګناه سره، که هغه فلمي اکټران دي، که هغه بدلو سروزو والا دي، که هغه نور ګناهګار فاسقان او فجاران دي، هغه صرف د ده د ژوند نه پرې چې ده مړ سو، نو بیا د هر مسلمان پر موږ دا حق دی چې موږ د هغه د بخشش او د هغه د مغفرت دعاوې د الله سره